د خوست ملي راډیو تلویزیون قدرمنو اورېدونکو ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دا خپرونه کې هم که خیر وي یو موږ دروند میلمه لرو چې هنرمند دی د ښکلي ښکلي غزل ویلي دي شعرونه یې شته کیسټې به یې تاسو خپله اورېدلې وي د ده کیسټې کې خیر په دلیو دلیو راغلي دي ښار ته دا یو یې پلار دی بل یې زوی دی د ټول عمر یې په دغې هنر کې تېر شه خلکو ته بیخي زیات خدمت کړی دی اوس به که خیر وي راشه یوه محترمه ستانه به د خپل شعر او د شاعرۍ د غزلونو د لنډیو هغه کیسټونه چې تاسو راوتلي دي ښار ته څومره وخت کېږي چې تاسو که خیر په دې هنر ته مخه کړې ده ډېره مننه کوو دا مایک به خلاص کړم مننه کوو صاحبه چې تا راوغوښتو موږ ته دې بلنه راکړه او خپرونه کې دې ځای راکړو ما تقریبا 15-16 کاله عمر دی له خیر سره ټول عمر مې په دغه هنر کې تیر شو چې طرزونه جوړوم او غزلې جوړوم بل دا خبره ده چې ډېر شاعرانو ته مې صاحب دغه طرزونه زه برابروم بس نو دا شعرونه ورکوم وایي زما نوم ارکوجا شاعر دی صاحب ښه مننه کوم ما د نوم اخیسته خو ته خپله ځان معرفي کړه ارکوجا صاحب که دا راته ووایه چې ستا به څومره کیسټې راوتلي البمونه یاره وایم چې استاده سپینه خبره راباندې کوي نو دغه ده چې 15,000 کیسټونه زما ښار ته راوتلي دي په دغو کې دغه څومره شاعران چې دي دا هنرمندان دغه دا د لیکلو وره که نه زه چې غزل ورکړم بیا یې ولیکي دغه ته ما غزل ورکړې ډېر په مینه یې وایي ارکوجا صاحب که دا راته ووایې چې کومو شاعرانو هنرمندانو ته هغه چې ستا شعرونه غزلونه یې ویلي وي هغه به څوک وي په زنانهو کې او په مردانهو کې والله چې سپینه خبره راباندې کوي نصر صاحب دغسې خبره ده چې زنانهو خو ډېرې داسې نومتي زنانه وي چې هنر یې ډېر په مخ وړی دی او د یو نوم دی پلخمري پلخمري یوه زنانه ده چې ژبه یې نه ده صاحب بلبل ده صاحب بلبل او بله ده صاحب تخته بیګه صاحب تخته بیګه نومېده صاحب هر وخت به چې مجلس ته راغله صاحب ای ژبه نه وه صاحب لړم و صاحب او بل صاحب دغه خبره ده چې ډېر شعرونه دغه چېرته چې مسالان دي صاحب مسالان ادبلي چې مسالان صاحب ټول شعرونه مې دغه ته ورکړی زما شعرونه وایي صاحب ښه ارکوجا صاحب ستا د زوی څومره وخت کېږي چې د هنر ته یې رادنګلي دي یاره صاحب غلط نه شم 15-16 کاله عمر زما دی خو اویا کاله به یې کېږي دا شپېتو کې دا یې واچوه ځکه چې پیدا شوی دی زما سره دی صاحب مننه که دا راته ووایې چې کوم هغه غزل چې تا ته په یاد وي لږ لږ یې راته زمزمه کړې د قدرمنو لیدونکو سره به یو ځای واورو ډېرې مننه یو غزل مې جوړ و هغه وخت کې ځوان وم بس نو دا د ځوانۍ مشوم و ښه یو غزل مې جوړ بچې زه چې یې بې تا درېمه مرمر سره درېمې یې چې مخ به پټوي خلک دې ویني زه چې یې بې تا درېمه مرمر سره درېمې یې چې مخ به پټوي خلک دې واه ښه ارکوجا صاحب ډېر ښکلی اواز لري په ډېر ښکلي انداز سره دې د خپل غزل زمزمه که ځینې خلکو ستا د جګو غرونو غزل ډېر خوښ کړي دي ما چې د خلکو نه پوښتنه کړې ده هغه غزل چې د جګو غرونو هغه ځینې څه ورته ووایي هغه ځینې خلک ورته په ژړا شي ما ته خپله هم ژړا راځي که هغې نه داسې یو غزل راته ووایي زه چې خوند به وکړي یاره وایم چې نمسر صاحب د اوښې دلته داسې وه او د تلویزیون د پردې نه مې خلک ګوري خلک به په ژړا یي ځکه دا د جګو غرو طرز ما جوړ کړی صاحب هر وخت مې چې غزل وي صاحب اوښکې به وي صاحب بارانونه و صاحب یو د جګو غرو غزل به درته ووایم صاحب او طرز به یې ووایم صاحب ولا لا 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 مننه کوم وایم چې په کوم الفاظو کې مننه درنه وکړم نه بیخي زما خو د زړه راوایست ځکه چې په سترګو کې مې اوښکې ګډې وډې شوې بیا مننه کوم ما ته معلومات پکې نه وشو چې نور هم پاتې ده نو هیله
ډېره زیاته مننه کوم واقعا چې ښکلی اواز لري په ډېر ښکلي انداز سره یې وایي واقعا چې ښکلی اواز لري زما خو یې زړه بیخي بچه ولې لیدو چې لاړو له خیر سره زما دغسې غزل دی صاحب د موږنه صاحب لاړو او دغه طرز تصویر پرې وکړو راځه چې زه و تاسو زما خو دغسې اواز نه دی بلبل یم بلبل صاحب راځه